السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. دوستانو نن زموږ د یوټیوب د کورس څلورم ویډیو را ان شاء الله دوستانو زه تاسو په نننۍ ویډیو کې دروخم تاسو څنګه کولی شئ په کاین ماستر باندې کورس زده کړئ. په اولنۍ ویډیو کې ما تاسو ته دروخو چې څنګه کولی شئ په صحیح طریقه باندې یوټیوب چینل جوړ کړو. بیا مې تاسو ته دروخو چې د هغې کوم سیټینګ چې دی هغه وکړو، او په درېیمه ویډیو کې ما تاسو ته دروخو چې څنګه کولی شئ تاسو په یوټیوب باندې په صحیح طریقه سره ویډیو اپلوډ کړئ. نو اوس په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته درښیم تاسو څنګه کولی شئ په کاین ماستر کې زبردسته او ښه سیټینګ یاد کړئ. صحیح شو دوستانو. نو دوستانو دنه مخکې که چارته تاسو را ویډیو خلق ښکاري، نو تاسو زموږ دا ویډیو چې کوم ګورئ تاسو په ریکورډ کې درې نشانونه ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته راښکاري دا کوالټي. صحیح شو دوستانو. تاسو په دې کوالټي باندې کلیک وکړئ. په دې کوالټي باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ او بیا دلته لاندې چې کوم آپشن دی تاسو به دلته په دې لاندې آپشن باندې کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راښکاري وایي تاسو ویډیو په کم دغه کې کتل غواړئ. نو چې کله تاسو زموږ ویډیو فول ایچ ډي کتل غواړئ نو تاسو 1080 پی ایچ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا چې موږ کم سیټینګ ښایو نو به تاسو ته بالکل صفا ښیي. نو دا تاسو خامخا وکړئ چې ویډیو تاسو ته صفا ښیي. نو راځئ ملګرو چې دا ویډیو سټارټ کړو. نو ښه دوستانو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به کاین ماستر اوپن کړئ. نو ښه دوستانو تاسو څنګه په خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړو، دلته تاسو را پلس ته نشان ښکاري، تاسو په دې پلس پر نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. د پلس په نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راښکاري دا چې کوم تاسو یوټیوب دپاره ویډیو سازوئ تاسو دلته نشان ښکاري 16.9، او که ټیک ټاک دپاره جوړوئ نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو یوټیوب دپاره ویډیو جوړوئ نو تاسو په دې باندې 16.9 باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو سره میډیا ښکاري. صحیح شو دوستانو. تاسو په دې میډیا باندې کلیک وکړئ. تاسو به خپله یوه ویډیو راوالئ، تاسو خپل ویډیو سلیکټ کړئ. دوستانو دلته زه خپل یو ویډیو بیک ګراوند سره کوم اسې دغه لپاره. صحیح شو دوستانو. دا ما مطلب ویډیو تاسو به دغه شانتي ویډیو وي تاسو چې کوم ریکارډ کړي وي دا مطلب دا ستاسو ویډیو شو. صحیح شو دوستانو. نو که چېرته تاسو نه په هغې کې اوله غلطي شوي نو هغې نه چې تاسو هغه اولنی سر کټ کول غواړئ نو تاسو پرې دا ویډیو چې کوم ده دا تاسو راکلي چې کوم ښکاري نو تاسو په دې باندې چې کوم زګین باندې تاسو ویډیو ودرول غواړئ تاسو په هغې زګین باندې کلیک وکړئ. نو چې د دې ناکام باقي کوم سر کټ کول تاسو غواړئ نو تاسو دا زګین چې تاسو کټ کول غواړئ نو دلته تاسو را قینچي نشان ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. قینچي نشان باندې تاسو ښکاري تاسو په دې باندې څنګه کلیک وکړئ نو راکم اخوا دې طرف چې لګېدل نو دغه اخوا سر به اوس کټ شي. موږ په دې باندې کلیک وکړو نو اوس تاسو د ویډیو نه چې کوم اخوا زګین نو هغه کټ کړو. صحیح شو دوستانو. دې نه علاوه که چېرته تاسو خپل ویډیو په منځ کې کټ کول غواړئ نو بیا په ویډیو باندې کلیک وکړئ او دلته د قینچي نشان چې کوم تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو دلته تاسو ته ښکاري وایي تاسو ویډیو چې کوم ده په منځ باندې کټ کېږي نو تاسو په دې دویم آپشن باندې کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو ویډیو په منځ باندې نیمه شوه. دې نه علاوه که چېرته تاسو د خپل ویډیو په آخري سر کې کټ کول غواړئ، لږ سر زګین ته کټ کول غواړئ، پالتو خبرې پکې راغلي وي نو تاسو بیا په ویډیو باندې کلیک وکړئ او قینچي په نشان باندې کلیک وکړئ او کوم دا آپشن چې تاسو ښکاري دا نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ویډیو نه کم هغه آخري سر چې کوم دی نو هغه به هم ډیلیټ شي. صحیح شو دوستانو. دا په دې طریقه باندې تاسو خپل ویډیو داسې ایډیټ کړئ. صحیح شو دوستانو. دې نه علاوه که چې تاسو په دې ویډیو باندې بیا کلیک وکړئ که چې تاسو خپل ویډیو اواز تیزول او ورکول غواړئ نو په دې طریقه باندې تاسو خپل اواز ریکول او تیزولی شئ. صحیح شو دوستانو. دا بس تاسو ویډیو شي. دې نه علاوه په دې کې تاسو نور ایډیټینګ هم کولی شئ. دې نه که چېرته تاسو د دې ویډیو لاندې څه وړوکی میوزیک ساز لګول غواړئ نو بیا هغې لپاره به تاسو راشئ په دې آډیو بټن باندې کلیک وکړئ. په آډیو بټن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو د دې لپاره به تاسو یو وایس ساز ریکارډ کړئ. صحیح ده. ښه دوستانو زه پکې دا کم آډیو ریکارډینګ چې کوم دی دا پکې زه کوم. صحیح شو دوستانو. تاسو ورې پلس په نشان باندې کلیک وکړئ او بیرته به راشئ په دې لاټھی باندې به کلیک وکړئ. دوستان تاسو څه قسم ویډیو که ویډیو ریکارډینګ تاسو کړی وي یا بل قسم ویډیو وي نو تاسو په دغه طریقه باندې کټ کوئ او دا ویډیو ایډیټینګ په دې طریقه کوئ. مطلب دا اوس ویډیو صحیح شو دوستان. دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم دا تاسو لیدلی شئ. اوس دې سره چې کوم میوزیک چې کوم دی نو هغه اوس هم ما ولګاو او تاسو به دا ویډیو پلی کوم تاسو را واورئ. ښه دوستانو دا ویډیو موږ جوړه کړله. صحیح شو دوستانو. دوستانو دې نه علاوه په دې کې تاسو هم ډېر زیات نور سیټینګونه هم کولی شئ. که اوس که تاسو غواړئ چې خپله ویډیو ایکسپورټ کړئ تاسو ویډیو ګیلرۍ ته لاړ شي نو تاسو دلته شیر آپشن ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو را ویډیو ښکاري تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. په ویډیو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته بیا د شیر د آپشن ښکاري دا شیر آپشن. صحیح ده. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو را ایکسپورټ ښکاري. په دې ایکسپورټ په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو دوستانو. دا ویډیو اوس ایکسپورټ کېږي. دا ویډیو چې کوم ده چې کله ایکسپورټ شي نو زه تاسو را په ګیلرۍ کې درښیم. نو ښه دوستانو زموږ دا ویډیو ایکسپورټ صحیح شو دوستانو. راشئ زه تاسو ته خپل ویډیو په ګیلرۍ کې در وښیم. صحیح شو دوستانو. زه اوس تاسو را ویډیو په ګیلرۍ کې درښیم. تاسو ګیلرۍ ته راشئ. موږ چې کوم ویډیو ایډیټ کړي ایکسپورټ کړي وي نو تاسو به دلته راشئ. اوس په خپل ویډیو چې موږ کوم ایکسپورټ تاسو ته بیا پلی کوم.
خاص دوستانو دا موږ ویډیو ایکسپورټ له کاین ماستر پرې کې تاسو ډیر ایډیټینګ زده کولی شئ. صحیح شو دوستانو. ما تاسو ته شارټ کټ ایډیټینګ درو خو یو سمپلی بل شان ویډیو مې راوسته. تاسو کوم ویډیو تاسو پرې باندې کاین ماستر کې تاسو ایډیټ کولی شئ په صحیح طریقه سره او هغه ویډیو بیا تاسو یوټیوب ته ورکولی شئ. لږ ساز وسه لګول غواړئ څه قسم نه کولی شئ نو هم تاسو ټول هر څه په دې کاین ماستر کې کولی شئ. صحیح شو دوستانو. دا یوټیوب د کورس څلورم ویډیو وه. صحیح شو دوستانو چې بله کومه را روانه ویډیو تاسو هغې ته انتظار کوئ هغه هم د یوټیوب د کورس ویډیو وي. انشاءالله دوستانو په بلې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.